دا کم خلک چې مزدوریانې کوي او سخت کارونه کوي او په لاسو یې پوڼاقې راختې دي د دې سختو کارونو د وجې نه او یا په مسافرو کې پراته دي او خپلو بچو له رزقونه ګټي حلال کاروبارونه کوي د دې دپاره یو بهترین او ډېر د خوشحالۍ حدیث دی او هغه حدیث چې سړی واوري والله سړی پرې ډېر خوشحاله شي او د سړي زړه ته پې اطمینان حاصل شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناست نو دې کې یو سړی په دې مجلس باندې راتېر شو او دا سړی ډېر زیات ښایسته و ډېره ښکلې ځواني و او ډېر ښکلی بدن و نو فرأى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من جلده و نشاطه صحابو چې د دې سړي دا ښکلی وجود ولیده او دا ښکلې ځواني ولیدله نو فقالوا یا رسول الله دې صحابه ویل یا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله ارمان دی چې دا سړی د الله په لاره کې وي او دا خپله ځواني د الله په لاره کې لګولې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل و ان کان خرج که دا سړی د کور نه راوتی یسعى علی ولده صغارا او په دې نیت راوتی دی چې خپلو بچو له مزدوري وکړي نو فهو فی سبیل الله دا سړی د الله په لاره کې دی دا بیا هم فی سبیل الله دی چې د خپل بال بچ دپاره مزدوري کوي او ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین که چېرته په دې نیت راوتی چې مور او پلار یې دي سپین ږیري او هغې دپاره مزدوري کوي نو فهو فی سبیل الله بیا هم دا سړی د الله په لاره کې دی او ان کان خرج که دا سړی په دې نیت راوتی یسعى علی نفسه چې خپل ځان دپاره مزدوري کوي د دې لپاره چې د خپل ځان د سوال نه بچ کړي او د سوال نه خلاص کړي نو فهو فی سبیل الله بیا هم دا سړی د الله په لاره کې دی او ان کان خرج که دا سړی راوتی په دې نیت باندې یسعى ریاء و مفاخرة د ریا دپاره او د دکلاوي دپاره او د ځان ښودنې دپاره راوتی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وهو فی سبیل الشیطان دا سړی بیا په لاره د شیطان کې دی یعنی هغه انسان چې هغه د خپل بال بچ دپاره مزدوري کوي هغه هم فی سبیل الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د الله په لاره کې دی که یو سړی د خپل مور او پلار دپاره مزدوري کوي دا سړی هم د الله په لاره کې دی او که یو سړی د خپل ځان دپاره مزدوري کوي د دې لپاره چې د سوال نه بچ شي دا بیا هم د الله په لاره کې دی او که یو سړی د فخر او د دکلاوي دپاره او د تکبر په نیت باندې راوتی دی نو دا بیا په لاره د شیطان کې دی